نغمه له خپل نوي خاوند سره هم خوشحاله نه ده. دا چې ولې او څنګه دا ټول مطالب را سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. که زموږ د یوټیوب چینل کې نوي یاست نو هیله درنه کوو زموږ د یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت در ورسیږي. نغمه چې د غږ او د هنر مینوال یې بې شمېره دي، همدا شان ورسره بې شمېرو کسانو د واده هیله درلوده. لومړی واده یې د خپل مسلک ملګري منګل سره وکړ. دې واده زیات وخت دوام وکړ، خو په دې وروستیو کې د کورني جنجالونو له کبله ورسره جلا شوله. نغمه بیا هم بې واده پاتې نه شوله او د یو جهادي قومندان مولوي محمد نبي زوی سره یې واده وکړ. ګمان کېده چې نغمه له نوي خاوند سره خوشحاله ژوند کوي، خو اوس ویل کېږي چې نوی خاوند څخه هم ناراض او د ژوند یې بېلابېلو ستونزو څخه ډک دی. د نغمې د منګل څخه د جلا کېدو وروسته د یو دیني عالم مولوي محمد نبي له زوی سره واده وکړ او فکر یې کاوه چې د منګل څخه په جلا کېدو به یې ژوند ته خوښي راشي، خو دا هیله یې همداسې هیله پاتې شوه او خبره نه وه چې نوي ژوند کې به یې هم خوشحالي نه وي. د نغمې د کورنۍ د یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې نغمه له نوي خاوند سره هم خوشحاله نه ده او خاوند یې د واده وړاندې کومې ژمنې ورسره کړې وي هغې ته ژمن پاتې نه شو. د واده څه وخت وروسته یې د سندرو د پرېښودو غوښتنه ترې وکړه او کله چې نغمې انکار وکړ خاوند یې ورته وویل چې یا به سندرې پرېږدي او یا دې ټوله شتمني زما په نوم کړه. خو دا چې امریکا کې یو ځل ټوله شتمني د یو کس څخه بل کس ته په یو ځل په نه نوم کېږي، نغمه هم په نوبت سره خپله شتمني د خپل نوي خاوند په نوم کړله او ناچاره ده چې دا لړۍ همداسې روانه وساتي. د سرچینې په وینا نغمه وایي چې دا ونه کړم نو د دې میړه څخه به هم جلا شم. خلک او مینوال به مې فکر وکړي چې نغمه طلاقۍ ده، نو مجبوره یم تر څو دا ستره قرباني ورکړم او پټه خوله پاتې شم، ځکه یو پښتانه یم او نه غواړم چې خلک راپسې بدې خبرې وکړي. نغمه چې کلونه پښتو سندرې ویلي اوس له هېواده لرې په امریکا کې ژوند کوي. درنو لیدونکو که ویډیو مو راسه تر پایه ګټلې وي نو ضرور یې لایک کړئ او که زموږ د یوټیوب چینل کې نوي یاست نو هیله درنه کوو زموږ د یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.